د مرګ ته ښه راغلاست دی او خرما دا بدمرغي له منځه وړي. همدارنګه خرما دماغ ته هم پوره توان او طاقت وربخښي. دا ځکه چې خرما کې شته پروتینونه، لحمیات، منرالونه دماغ قوي کوي. نو هغه څوک چې دماغي کمزوري لري خرما باید ډیره وخوري تر څو یې دماغ توانمندي پیدا کړي. نو څېړنو دا هم ښودلې ده چې په خرما کې داسې مواد شتون لري چې میکروبونه او جراثیم وژني. یا په بل عبارت خرما د میکروب ضد او میکروب وژونکې ده. او که یو انسان د خرما استعمال د تل لپاره وکړي نو له ډیرو ناروغیو څخه به وژغورل شي. نو له همدې کبله اوسنیو څېړنو دا هم ثابته کړې ده چې خرما د بدن زخمونه ډیر ژر ټکوروي. ساینسپوهانو په خپلو څېړنو کې دا هم جوته کړې ده چې خرما د زهرو اغیزې له منځه وړي او زهر داسې حالت ته رسوي چې انسان ته هیڅ تاوان ونه رسوي. د ساینسپوهانو دا څېړنه د هغه حدیث شریف ښکاره ثبوت دی، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هر څوک د ورځې 2 عجوه خرماوي وخوري پر دغه سړي باندې نه زهر او نه هم جادو اغیزه کوي. لله الحمد. ټول ساینسپوهان هم په دې متفق دي چې خرما د انسان دفاعي نظام پوره قوي کوي او ښهوالی پکې راولي. په یوه روایت کې راځي چې د یوه صحابي رضی الله عنه پر سینه باندې درد و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 12 عجوه خرماوي ورکړې چې د هغه خرماو په برکت الله شفا ورکړه. همدا ډول که د یو چا لاس او پښې د کمزوري او کومې ناروغۍ له کبله ریږدي نو دغه ناروغ ته خرما کیمیا ده. خو په هغه وخت کې د دغسې ناروغ لپاره خرما فایده نه لري چې یا د ناروغي د زړښت له کبله وي. خرما عمر اوږدوي. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو، د نړیوالې روغتیایي ادارې وبایي ناروغیو متخصص ډاکټر عمر سلیمان محمد چې د شمالي سودان اوسیدونکی دی وایي چې د دې سیمو سودان د خلکو عمرونه له 100 کلونو څخه زیات دي او حال دا چې د عمر په اخرو شیبو کې هم دا خلک تندرست او د پوره روغتیا څښتنان دي. او د دې وجه دا ده چې دا خلک د خپلو خوراکي توکو سره خرما استعمالوي. خرما قبض له منځه وړي. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو، خرما له ډیر وخت راهیسې د قبض د له منځه وړلو لپاره تجربه شوي درمل دی. د دې استعمال د ډیر وخت راهیسې حکیمانو او طبیبانو کاوه، خو اوس وسلم به حواله تبریک. له دې مبارکو احادیث څخه دا په لاس راځي چې روژه نیول لومړی ظاهري شفا ده او په دوهم ځل کې باطني روغتیا هم ده
او د دې ټولو ناخوالو او ناروغیو لپاره یوه بې جوړې کیمیا ده چې د روژې په دې ګوټو باندې د نړۍ ټول ساینسپوهان په یوه خوله اعتراف کوي. د جرمني، امریکا او برطانیا د ډاکټرانو تجربه دوی په دې خبره باندې غور کړی چې د مسلمانانو د غوږو، پوزې او ستوني ناروغۍ ولې په روژه کې کمې او کنټرول سي. د دې لپاره یې د پاکستان دریو لویو ښارونو کراچي، لاهور او فیصل آباد ته د څېړنو ګروپونه ولېږل او دا پایلې یې لاسته راوړې. اول، لکه څرنګه چې مسلمانان 5 وخته لمونځ کوي او په همدې شمار سره اودسونه کوي او دا لمونځونه او اودسونه په ځانګړي ډول سره زیات په روژه کې صورت نیسي، نو ځکه په دوی کې د غوږو، پوزې او ستوني ناروغي لږې لیدل کیږي. دویم، په روژه کې خوراک کم شي او د ډوډۍ په لږ خوراک سره د معدې او وینې ځیګر ناروغي کمیږي. دریم، لکه څرنګه چې دوی په روژه کې له هر څه نه پرهیز وي، نو له همدې کبله یې اعصاب او زړه هم ښه وي. روزنامه جنگ، لاهور، 1998. د امریکا د یوه پروفیسر ډاکټر ګولډ اسټین وینا د متحده ایالاتو د بوسټن په ښار کې د امریکا د طبي روغتیا ټولنې د ادارې تر سیوري لاندې هر کال کلنۍ غونډه جوړیږي چې په دې غونډه کې یو ځل ډاکټر ګولډ اسټن داسې وینا وکړه: ارزښتناکه شی چې موږ ورته متوجه نه یو هغه زموږ استعداد دی. ډیر خلک د اوږدمهاله ناروغیو په جال کې راګیر دي، د درملنې پر ځای د مایوسۍ په ټال کې زانګي او ځینې وختونه طب هم ورسره کومه مرسته نشي کولی. او حال دا چې ډیر خلک د روژې په نیولو سره د ښه روغتیا څښتنان دي. بل لور ته دا یو تریخ حقیقت دی چې طب ولې د دې لوی نعمت کومه ګټه نه ده پورته کړې. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو، خپرونه ادامه لري خو له لنډې دمې وروسته. له هغه نه هم خوږ لمر، له هغه نه هم سپین ستا مبارک اسم دی دا څومره خوږ لګېږي. عشق له هغه نه هم زیات ده، زلیخا او یوسف مرګ ستا په څنګ کې کوي بیا څومره خوږ لګېږي. ته یې لارښود د نړۍ، ته یې رهبر د جهان، ژوند سرچینه واخیسته ای د زړه سره له تا. رب ځان ته وبللې ته ډالۍ شو قرآن، هر څه یې کړل جار قربان ای منوره له تا. روح که قربان شي درته زما څومره خوږ لګېږي. روح که قربان شي درته زما څومره خوږ لګېږي. شاد له هغه نه هم خوږ لمر، له هغه نه هم سپین ستا مبارک اسم دی دا څومره خوږ لګېږي. عشق له هغه نه هم زیات ده، زلیخا او یوسف مرګ ستا په څنګ کې کوي بیا څومره خوږ لګېږي. دا درملنه د زړه روینا حبیبه او رم په مینا مینا زه دیم خوار امتی. ته عجب ښکلی کړی رب، زه شوم نادید مین تل ستا د دید په تمه یم انتظار امتی. او رم د صلو لفظ څومره خوږ لګېږي، او رم د صلو لفظ څومره خوږ. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو، بیا مې هم سلامونه او نیکې هیلې احترامات ومنئ. راځو د سوالو او ځوابو برخې ته. مبارک اسم دی دا څومره خوږ لګېږي. عشق له هغه نه هم زیات ده، زلیخا او یوسف مرګ ستا په څنګ کې کوي بیا. سوال: روژې مې 28 شوې، هغه دا چې په پاکستان کې مې روژه نیول پیل کړل او افغانستان ته ولاړم، هلته زما پر 28 اختر سو، اوس روژه ونیسم او که اختر وکړم؟ جواب: که یو چا په پاکستان کې روژه ونیول او بیا افغانستان ته ولاړی او هلته د دې سړي 28مه روژه وه چې اختر شو، نو دا کس به اختر کوي او د هغه ځای متابعت به کوي
او د بقیه روژې قضا به راوړي. فتاوا عثماني 2 جلد فتاوا نمبر 1005 جلد 28. څومره خوږ لګېږي ستا پر نوم وځي له خولې سا څومره خوږ لګېږي شاد له هغه نه هم خوږ لمر له هغه نه هم سپین. سوال: روژه مې وه ماپښین راته حیض راغی، اوس د دې روژې حکم څه دی؟ جواب: دا روژه دې ختمه شوه، قضا یې راوړه، کفاره نشته. چې مطلق حیض راغی روژه خپله ختمه شوه، هغه که د ورځې هر وخت وي. فتاوا عثماني 2 صفحه فتاوا نمبر 1005 جلد 28. شوی وجود او مړوی روح د ایاس د محمد مصطفی ګران پروی وینه اخلي څوک چې د مینې. سوال: یو څوک روغ رمټ دی او وایي چې زه روژه نه نیسم او زه کفاره یا فدیه ورکوم، دا څنګه دی؟ جواب: که یو شخص قوي او روغ وي او دی په قصد سره روژه نه نیسي او وایي چې زه کفاره یا فدیه ورکوم، دی کفاره او فدیه نشي ورکولی، روژه نیول ورباندې فرض دی. فتاوا عثماني فتاوا نمبر 104 جلد 28. هغه نه هم خوږ لمر له هغه نه هم سپین ستا مبارک اسم دی دا څومره خوږ لګېږي عشق له هغه نه هم زیات ده. سوال: د اکسیجن ماسک په روژه کې لګول څنګه دي؟ جواب: د اکسیجن ماسک لګول هیڅ پروا نه لري که چیرې د هوا سره بل شی و حلق ته داخل نشي. فتاوا عثماني 2 فتاوا نمبر 2133 جلد 28. مبارک اسم دی دا څومره خوږ لګېږي عشق له هغه نه هم زیات ده. زلیخا. سوال: د روژې د فدیې اندازه څومره ده؟ جواب: د نن سبا په حساب سره د روژې فدیه په کم 2 کیلو غنم او یا د دې قیمت یادونه تقوا دا ده چې 2 کیلو ګرام غنمو قیمت ادا کړل سي. فتاوا عثماني شیخ الاسلام مفتی اعظم مفتی محمد تقی عثماني. رب ځانته وبللې ته ډالۍ شو قرآن هر څه کړل جار قربان ای منوره لتا روح که قربان شي درته زما. سوال: په روژ کال ناروغه شومه، روژې مې نه دي نیولې، اوس یې قضا راوګرځوم او که فدیه ورکړم؟ جواب: که یو څوک داسې ناروغه وي چې بیا بدني توان نشي پیدا کولی، فدیه به ورکوي. او که یو څوک داسې ناروغه وي چې بیا بیرته درست کیدای شي او قوي کیدای شي، نو که فدیه ورکړي هم قضا واجبه ده او فدیه ځای نه نیسي. فتاوا عثماني 2 فتاوا نمبر 1060 جلد 28. ستا په څنګ کې کوي بیا څومره خوږ لګېږي دا درملنه د زړه روینا حبیبه او. سوال: که یو څوک په قصد سره تر لمر لوېدو مخکې روژه ماته کړي، دا څنګه ده؟ جواب: که په قصد سره یو څوک خپله روژه د لمر لوېدو مخکې ماته کړي او یا بل څوک یې مجبوره کړي، دا سخته ګناه ده. په دغه صورت قضا او کفاره دواړه شته. فتاوا عثماني 2 فتوا نمبر 1195 جلد 22. څومره خوږ لګېږي او رم د صلو لفظ څومره خوږ لګېږي شاد له هغه نه هم. سوال: آیا نسوار کول روژه ماتوي که یا؟ جواب: په نسوارو سره روژه ماتیږي، دا ځکه نسوار په خوله کې ایښودل د خوړلو په حکم کې داخل دی. در المختار جلد 3 صفحه 354 او همدارنګه بحر الرائق کتاب السوم رشیدیه او همدارنګه مراقي الفلاح على الشامع التحتاوي صفحه 688. فتاوا عثماني فتوا نمبر 622. عرب او عجم و تیاره ژوند ته رڼا ژوند دې لا هم کړ ښکلی ته چې حبیبه راغلی ستا ظهور بیا شو دلته. سوال: که داسې شی وخوړل سي چې نه د خوراک وي او نه درمل وي، روژه څنګه ده؟ جواب: که یو داسې شی وخوړل سي چې نه د غذا او نه هم د دوا لپاره استعمالیږي، لکه کاغذ
شګي او داسې نور، نو رژه ماته شوه. قضا یې شته خو کفایره یې نشته. قاموس الفقه ټوک څلرم 292 صفحه. لیکوال مولانا خالد سیف الله خالد. دا څومره خوږ لګیږي عشق له هغه نه هم زیات ده. زلیخا او یوسف مرګ ستا په څنګ کې کوي بیا څومره خوږ. سوال: که د پیشلمې ګوله په خوله کې پاتې وي او وخوړل شي روژه څنګه ده؟ جواب: که چیرې د پیشلمې ګوله په خوله کې پاتې وي او سهار دا کس راویښ شو او هغه ګوله یې تېره شوه، قضا یې شته، کفاره یې نشته. خو که یې دا ګوله د خولې څخه راویستل او بیا یې وخوړل، قضا او کفاره یې دواړه شته. قاموس الفقه ټوک څلرم پاڼه 292. لاړه رخوا مینه اخلي رخبر عمل ستا څومره خوږ لګیږي. د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مبارک اسم دی دا څومره خوږ لګیږي عشق له هغه نه هم زیات ده. زلیخا او یوسف مرګ ستا په څنګ کې کوي بیا څومره خوږ لګیږي. شریعت غږ راډیو ستاسو د سوکاله ژوند بډایه ذخیره 90.6 FM کندهار.